تازه او بد خبر د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د درې اړخیزه سیریز پایلوبه مساوي شوه خو ولې داسې وشو ګرانه لیدونکو ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ. د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ د درې اړخیز سیریز وروستۍ یا فاینل لوبه د مسلسل اورښت له کبله بغیر له کوم توپ ترسره کېدو پرته مساوي پای ته ورسېده. د یادې لوبلړۍ جام د ګټې امتیاز د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي وویشل شو. باید وویل شي چې د لوبلړۍ پای ته د رسېدو سره سم به افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا خپل هیواد ته راستانه شي. د یادولو ده چې افغانستان په دې لوبلړۍ کې چې د سپټمبر په 14مه پیل او نن د سپټمبر په 24مه پای ته ورسېده 2 او بنگلاديش 3 لوبې ګټلې وې. همداراز زیمبابوې هم په یوه لوبه کې بریا خپله کړې وه. یاده دې وي چې د دغه سیریز غوره لوبغاړی افغان وکټ ساتونکی ځوان اوپنر بیټسمن رحمان الله ګربز ونومول شو. که څه هم چې نوموړی په لومړي ځل د افغانستان استازیتوب کاوه خو بیا هم تر فشار لاندې نه و او په ډاډه زړه او ښې لوبې وکړې. نوموړی وویل خوښ دی چې په لومړي ځل په لومړۍ لوبه کې د سیریز غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کوي. هغه وویل زه ډیر خوشحاله شوم چې په لومړي ځل سیریز کې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کوم. د هغه چا څخه هم مننه کوم چې زما ملاتړ یې وکړ او ما سره یې مرسته وکړه. د ټولو هغه مینوالو څخه زیاته مننه کوم چې زما لپاره دعاګانې کولې. د نننۍ سیالۍ مساوي پای ته رسېدو وروسته د افغان کرکټ ملي لوبډل مشر راشد خان وویل بدبختانه چې نننۍ سیالۍ د باران له کبله ترسره نه شوه. نوموړي په دې سیریز کې د افغانستان ځوانو لوبغاړو استعداد هم وستایه. دا زما لپاره لومړی ځل و چې د دومره ډیرو تماشچیانو په منځ کې لوبه کوم او دا ماته په راتلونکو سیالیو کې ډیر ډاډ راکوي. نوموړي زیاته کړه موږ ډیر تماشچیان درلودل. موږ غوښتل چې نن لوبه ترسره کړو. بدبختانه چې نن سیالۍ ترسره نه شوه. زموږ هدف د ټیسټ لوبې ګټلو هغه مو ترلاسه کړ او نن شپه د افغانستان په لور روانېږو. موږ هلته خپل لیګ شروع کیږي او له هغې وروسته د ویسټ انډیز سره سیالۍ لرو. نو تاسو څه نظر لرئ دوستانو لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.